Assalamu alaikum dear friends, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Wahdat, English teacher there. The English teacher of AZ, English and Pashto. Today is our 32nd lesson and we are going to start from our grammar part in 32nd lesson. In last periods and in last sessions, we talked about sentence, interrogative sentence, WH information question, yes, no question, tag question and as well as indirect questions. Now we are going to talk about the remaining parts of the sentence. The remaining parts are emphatic sentence, exclamatory sentence and accusative sentence. राजू emphatic sentence ताकीदी जुमला emphatic په خپل چې توي تاکیدی ته ویل شي او sentence جملې ته ویل شي نو دغه نوم نه داسې معلومیږي چې emphatic sentence هغه جملې ته ویل شي چې دغه کې یو تاکید پیدا کیږي یعنی یو تاکید پکې څرګندېږي عموما دغه تاکید په یو شی باندې یو کار کول باندې یا په نه کول باندې دغه کار تاکید څنګه کیږي څرګندېږي تعریف کې وایي چې is a sentence which is used to emphasize on something وای داسې جمله ده کوم چې د دې لپاره کاریږي ترڅو په یو شی باندې څه وکړي تاکید وکړي یعنی یو عمل باندې یو کار باندې یو څه باندې څنګه وکړي په یو جمله کې تاکید وکړي دغه ته emphatic sentence وایي فار ایگزامپل I do go to school زه ښوونځي ته ځم ګوري I go to school هم زه ښوونځي ته ځم I do go to school هم زه ښوونځي ته ځم دواړه لکه یو شانته معنا لري مګر I do go to school او I go to school فرق سره دا دی چې دغه I do go to school په دغه کې تاکید زیات دی مثلا I do write my homework زه خپل هومورک لیکم او I write my homework زه خپل هومورک لیکم دواړه یو شانته معنا لري مګر I do write my homework دا یو exclamatory sentence دا او I write my homework دا یو stative sentence دی so the exclamatory sentence we use emphatic do in that موږ emphatic do پکې کارو او د دې لپاره کاریږي ترڅو په جمله کې په یو کار یا په یو څه باندې څنګه وکړي تاکید وکړي I do go to school زه ښوونځي ته ځم په دغه باندې څنګه شوی دی تاکید شوی دی ګوري دغه دو د دې لامل شوی ترڅو په دغه جمله کې تاکید وکړي که دا دې لرې کوي ام I go to school همدغه زه ښوونځي ته ځم او که دا ورسره راوړی هم زه ښوونځي ته ځم مګر که دغه ډو ورسره اوسي دا د تاکید لپاره کارېږي so that is called the emphatic sentence دغې ته emphatic sentence وایي دویم exclamatory sentence یا ندایه جمله exclamatory څه ته وایي ندایه ته او sentence جملې ته وایي exclamatory sentence ندایه جمله دغه ندا نه معلومیږي چې دکې باید یو څه عجیب وسي یعنی عجیبه وای یعنی په دې معنی چې موږ به یو عجیب احساس پکې کوو داسې یو جمله ده is a sentence داسې جمله ده هغه جمله ده which shows certain feelings or emotions کوم چې دې لپاره کېږي ترڅو داسې ناڅاپي یو ډول احساسات موږ ته څرګند کړي څنګه وکړي لکه فار ایگزامپل موږ داسې شي سره مخ کېږو داسې یو ناڅاپي کوم فیلینګ چې موږ لرو هغه په یو جمله کې بیانوو همدغه جملې ته بیا کومه جمله وایي exclamatory sentence وایي دغه جمله عموما په یو ټون کې سره ویل کېږي داسې یو عجیبه سټایل کې ویل کېږي عجیبه آواز کې ویل کېږي او که هغه کې و هم نه ویل شي لکه عموما په هغه کې ویل کېږي که هم نه ویل شي هغه جمله ده مګر دغه الفاظو نه تاسو معلومولی شئ چې دا کومه جمله ده د دغې جملې په پای کې عموما د ندایه علامه کارېږي فار ایگزامپل مثال په ډول what a beautiful car this is څه یو ښکلی موټر دی ګورې اخره کې کومه علامه کارېږي ندایه کارېږي what a beautiful car this is دا ښکلی موټر دی دغې مثال په ډول how intelligent you are ته څومره لایق یې دغې ته exclamatory sentence وایي ځکه چې په دغه کې emotions feelings داسې یو څه چې موږ ته ناشنا یې عجیب یې دغه شیان موږ ته څنګه شوي دي څرګند شوي دي همدارنګه دریم ډول جمله چې دغه اپټیټیو سنټنس یا دعایه جمله ده کومه جمله ده اپټیټیو سنټنس یا دعایه جمله دا هغه جمله ده چې په دغه کې یو دعا څرګندېږي یعنې یو څوک پکې دعا کوي فار ایگزامپل موږ به مثلا ډیفینیشن کوو is a sentence which expresses prayers and wishes کوم چې موږ ته دعا او یو چاته څنګه یو هیلې هغه کوي موږ څه هیله لرو یو چاته دغه موږ ته څنګه کېږي په دغه جمله کې یعنې اپټیټیو سنټنس کې څرګندېږي مثلا may Allah bless you خدای دې ته وبخي may Allah bless you خدای ته وبخي دغه یو ډول دعا ده so we studied three kinds of sentences emphatic sentence that emphasize on performing up the action most of the time it emphasize on other things too as well for example I do go to school I go to school and I do go to school they both have same meaning but in the first sentence I go to school there is no stress on going to school just you say simply that I go to school but if you say I do go to school it means the word do that has come there it emphasizes on the sentence on the action so say I do go to school it is the most focused sentence and most focused action and exclamatory sentence shows certain feelings or emotion for example if you see something strange you are going to be emotional and you say that what a great car this is what a beautiful place this is how intelligent you are so simply other sentences you can make in that as well a sentence is a sentence on which we express prayers and wishes for example God bless you
God bless you. So there was our today's grammar. Let's go to our another part, words. Follow me. Coming to words, follow me. Degree, delay, delicious, democracy, degree, delay, delicious, democracy. Degree mana da daraja ya maqam. For example, we say that some people, they are having high degrees. The degree of the adjective, the sifat daraja, the sifat the maqam. You can say there are different degrees. I have done the BA degree. Mung the BA degree kar diya daraja ya maqam it shakle de tarla se kar di. Delay mana the zandawal. Samana zandawal. For example, do not delay your homeworks. If you are given to write homework, just do not delay them from deadline. Do not delay mana mazandawai. The homework kuna from deadline da kum waqt چې تاسو درکړ شوی دا وخت homework kuna mazandawai. Delicious mana د خوندور. For example, I can cook delicious dish. زه ډېر ښه پخلی کولی شم، یعنې خوندور خواړه پخولی شم. The food is really delicious. هغه غذا چې وه هغه چې ده ډېره خوندوره ده. ډیموکراسي معنی دیموکراسي یا ولسواکي ورته موږ ویلی شو. For example, the democracy system has not been familiar to Afghan people up to now. The democracy nizam ya the system چې تر اوسه افغانانو ته ناشنا دي. So there are positivities and positive things in the democracy as well as negative. دلته مثبت او منفي نقاط په ولسواکي دیموکراسي په نظام کې شته چې دغه مثلا تاسو ویلی شئ چې په دغې دواړو کې د مثبت او منفي نقاط شته. So thank you. Degree, delay, delicious, democracy. Degree معنا مقام یا درجه، delay زندول، delicious خوندور، democracy معنا دیموکراسي یا ولسواکي. Thank you. Let's go to our last part. Coming to sentences, follow me. Why you learn English language? Because it is international language. Why it is international language? Because it is spoken all over the world. Because it is spoken all over the world. Why do you participate in the class? To learn English. To learn English. Why you learn English language? یا why do you learn English language هم ویلی شئ. معنا ولې انګلیسي ژبه زده کوي؟ ولې انګلیسي ژبه زده کوي؟ Because it is international language. ځکه دا نړیواله ژبه ده. international څه ته وایي؟ نړیواله ته. Why it is international language? ولې دا نړیواله ژبه ده؟ Because why mana wali international language نړیواله ژبه. Because ځکه it is spoken all over the world. ځکه چې په ټوله نړۍ کې ور باندې خبرې کیږي. It is spoken all over the world معنا په دغه باندې ټوله نړۍ کې خبرې کیږي. Why do you participate in the class? ولې په صنف کې برخه اخلي؟ participate برخه اخیستلو ته وایي. Because to learn English تر څو انګلیسي زده کړم. یا داسې مولی شي because I want to learn English. So you learn English language ولې انګلیسي زده کوي؟ Because it is international language. ځکه نړیواله ژبه ده. Why it is international language? ولې نړیواله ده؟ Because it is spoken all over the world. ځکه چې په ټوله نړۍ کې ور باندې خبرې کیږي. Why do you participate in the class? په دغه صنف کې ولې برخه اخلي؟ To learn English تر څو انګلیسي ژبه زده کړم. Thank you very much dear students. It was our 32nd lesson. Till I'm coming in another lesson recommending you to Allah. Have good, great and best times.